پۆلیسۆختا دا دنیا پای دا وکلن ته درجه مرګ کیسه دا ناول پنځمه برخه. دا ویجاړونکې ټولګي د ډلبندۍ په اساس د زیان رسونکو ښکېل ټولای. د پولیسوخته ژوند زموږ په هیواد کې یوه منحوسه طبقاتي ډله ده. په لومړي سر کې په دوو اصلي ډلو چې نورې ډلې له هغه څخه سرچینه اخلي د موندونکو ډله او د مصرف کوونکو ډله. لومړی موندونکي. پولیسوخته له جغرافیایي اړخه د پولیسو د درېیمې حوزې د اتصال کړۍ ده. درېیمه حوزه، پنځمه حوزه او شپږمه حوزه د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت. په هره حوزه کې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې امریت او د هغه په تشکیل کې یو امیر او دوه کارمندان. کلونه کیږي چې دا جوړښت یې رامنځته کړی او امکانات ورکوي. په هر حوزه کې یو امیر او دوه کارمندان د خپلو ګډو ګټو د ترلاسه کولو په موخه په ډیره ارامه توګه یوې منل شوې پایلې ته رسیږي او په ډاډه زړه د ځان په بیه د خپلو ګټو لپاره مبارزه کوي چې دغه طبقه په درې برخو تقسیم شوې ده. لومړی کټګوري د موندونکو په ډله کې د درېیمې، پنځمې او شپږمې حوزو د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې کارمندان شامل دي. هره ورځ په دوو مشخصو وختونو کې د پله بیخته راځي. مخکې له غرمې او شپې ته نږدې ماښام مهال خپل حق اخلي او په ډیره ارامه توګه بیرته خپلو حوزو ته ځي او په هر وخت کې په درې وړو ځایونو او یا دغو دریو حوزو کې د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مامورین په جریان کې پرېږدي. د دوی حق ورکول کیږي او بل هیڅوک د دې حق نه لري چې ووایي ستاسو سترګې پټې دي او ظلم کوئ. که چاته خپل حق ونه رسیږي نو له یوه ساعت نه په کمه موده کې سرخونې ته رسیږي. هر څومره چې کارمندان په پلورونکو باندې فشار راوړي همدومره فشار پلورونکي پر اوږدو کسانو باندې راوړي سو هر چاته خپل حق لاس په لاس ورسیږي. پولیسوخته د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې کارکوونکو لپاره د شیدو په غوا باندې بدل شوی و. هر کله به چې دوی د هغه سینو ته لاس وروړ نو لاسونه به یې له شیدو څخه ډک و د دوی د زهر شي. د موندونکو دویمه ډله د یوې لویې مافیایي ډلې شاګردان یا هم پلورونکي چې باید ورځ په ورځ له 2 تر 300 ګرامو زیات مخدره توکي وپلوري. هغوی چې مخدره توکي په اجاره پلوري په میاشت کې 2,17,000 افغانۍ معاش لري او هغوی چې شاګردان دي او په اجاره پلورونکي پلوري د میاشتې 15,000 افغانۍ معاش لري او د مواد ټول مصرف یې هم وړیا دی. درېیمه ډله زورور. دوی په خورا هنر خپله ګټه ترلاسه کوي. په ناڅاپي توګه تر پله لاندې ښکته کیږي. کمزوري، بېکسه او مفلسین چې د ډیر خمار له لاسه په خوځنده مړو باندې بدل شوي دي په لغتو او سکانو یې په سر وهي. په ځینو وختونو کې د برچې په واسطه ټپي کوي او ځینې وخت یې هم د مرمۍ په واسطه ګواښي چې په راتلونکو برخو کې به توضیح ورکړم. دغه زورور په خپل ټاکلي وخت راځي، له اجارې پلورونکو څخه یو مقدار پیسې او مواد ترلاسه کوي او په خپل خوند او معیشت کې دي او هر پلورونکی د ګیدړې په شان له هغوی ډاریږي. تر پولیسوخته لاندې د بیلابیلو طبقاتي ډلبندیو په اساس د پیسو د چاپ ماشین او د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې پولیسو د مافیایي ډلې شاګردان پلورونکو، زورورو او مجرمو انسانانو په نوم یوه ډله باندې بدل شوي دي. خو اساسي پوښتنه دا ده چې پیسې له کوم ځای څخه راځي. دا څه ډول پیسې دي چې د هر چا لپاره د میاشتې 2 لکه او د ځینو لپاره په لکونو عاید لري؟ آیا کله چې د پولیسوخته پر سر تیریږي د ژوند تر ټولو ستړي کوونکې شیبې نه احساس کوئ؟ حتی د دې ځای بدبویي ستاسو لپاره خورا ویرونکې او ناخوښونکې ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ دا څنګه منلی شي چې عادي کارکوونکی یې
له 100 تر 200 زره افغانیو پورې عواید لري. آیا تر پولې سوخته لاندې د بانک نوټونو د چاپ نمره وهونکی ماشین دی؟ دا ټول لویه مبالغه نه ده. دا د روږدو کسانو هغه پیسې دي چې روږديتوب دوی د هر ډول جرم او جنایت ترسره کولو ته اړ کوي او هغوی د زیاتو پیسو د چمتو کولو لپاره اړ کیږي چې په پراخه کچه په افغانستان کې د ناامنۍ او فقر په رامنځته کېدو کې رول ولري. دویمه ډله د مالیې ورکولو او لاسوهنې پرته د توکو مصرف کوونکي. د توکو مصرف کوونکي تر پل لاندې د پلور بازار اصلي ځواک تشکیلوي. اوس د ډیر عاید له مخې د مخدره توکو د مصرف کوونکو ډله بندۍ در پیژنم. په مخدره توکو روږديتوب، شوخي او ټوکې نه دي. کله چې سهار له خوبه پاڅېږې د ټولنې، فرهنګ، کورنۍ او اقتصاد په نظر کې نیولو پرته مجبور او مکلف یې چې د 1 ګرام لپاره 300 افغانۍ په جیب کې ولري. سوچ پورته شای حد اقل ژوندی شي. په لاسونو او پښو کې د انرژي پیدا شي. اوس ستا د ژوند ستره پروژه د 300 افغانیو پیدا کول دي. په لومړیو میاشتو کې د کال تر لومړیو پورې روږدي یعنې معتاد له کوره هر شی چې په نظر ورشي پټوي یې او د پولې سوخته بیخته یې وړي. تر پولې سوخته لاندې یوه ډله خونړي قصابان موجود دي چې د هغوی د ډیرو عوایدو سره به بل هیڅ ډول سوداګري سیالي نشي کولای. روږدي یعنې معتاد به چې هر جنس په بیړه تر پولې سوخته لاندې وروړ، هغوی به د مال اخیستونکي په نوم د روږدي د رویت له مخې ترې پیرلو. مثلا که چیرې روږدی ډیر خمار وي، د 2000 افغانۍ جنس به یې ترې په 200 افغانۍ اخیسته، او که روږدی به لږ خمارو نو د 15000 افغانیو جنس به یې ترې په 1500 افغانۍ اخیسته. او که به چیرې روږدی لږ په خود کې و او په خپل ځان به پوهېده، د 2000 مال به یې په 1500 افغانۍ ترې اخیسته. روږدي به د مال اخیستونکي په نوم د غلا جنس د پلورلو سره سم د موادو په پیرودلو پسې لاړ، او همدارنګه سلګونه حتی زرګونو روږدو کسانو به ډیر قیمتي شیان تر پولې سوخته لاندې وړل او د غلو شریکانو به پر ټیټ قیمت ترې اخیسته. یو لپټاپ کمپیوټر چې ډیر مډرن او ښکلی و، په بازار کې به یې قیمت شاید $100 و. په خپلو سترګو مې ولیدل چې مال اخیستونکي په ټیټ قیمت واخیست او د نیم ساعت په تیرېدو سره یې په باندني مال اخیستونکي په 100,000 افغانیو خرڅ کړ. په همدې ډول ډیر لوړ او قیمتي موبایلونه هم، حتی زیورات هم پلورل کېدل. یوه بله لویه تراژیدۍ چې د روږدو په خفه داستان کې موجوده ده هغه دا ده کله چې د خور، مور او میرمنې جواهرات او قیمتي اشیا غلا کوي، په هغه څیره چې دوی یې لري هرې زرګرۍ ته یې چې د خرڅلاو لپاره وروړي، یا یې له هغوی څخه نه اخلي او یا یې هم پولیسو ته په ګوتو ورکوي. مګر مال اخیستونکي ډیر ځواکمن او قوي نهنګان دي چې په لومړي سر کې ټول څیزونه اخلي. د نمونې په توګه یوه 5 ګرامه عربي طلا لښتۍ د یوې 1 ګرامه ایراني لښتۍ په قیمت له روږدي یعنې معتاد څخه اخلي. په پای کې روږدی مال اخیستونکي ته ښه په اخلاص دعا هم کوي. مال اخیستونکی هم حوزو او مربوطه برخو ته خپل حق ورکوي او د ښار ټولې غلاوې پرته له بربنډېدو او ښکاره کېدو دوی خوري، په داسې حال کې چې بې جوازه تمانچې هم له ځان سره لري او دوی په خپله روږدي نه دي. د شپې له هوسبازۍ، شهوترانۍ او شراب خورۍ پرته بل کار نه لري. دختربازان یې له تازه نفسو نجونو سره په مزو او معیشت کې دي او بچه بازان یې له تنکیو ځوانانو سره په معیشت کې وي چې د سلطان د زامنو په څیر ښکاري او څوک د مستقیمې نندارې توان نه لري. حتی وایي که چیرې روږدی کوم وخت قیمتي څیزونه راوړي، د روږدي کڅوړې ترې اخلي او دی په یوه څنډه کې وژني. روږدي د خپلې کورنۍ ټوله مادي او معنوي هستۍ د سخت زړي ښامار په ډول خوري او د هغه لیوه په څیر چې لومړی ښکاري له مخې لرې کوي او وروسته د خپلې کورنۍ لپاره پر چمتو شوي لاسي بم باندې بدلیږي. مال اخیستونکي روږدو ته وایي چې زیورات، جامې، بوټ، ظروف او داسې نور څیزونه حتی بې ارزښته اوسپنه هم راوړئ، اخلو یې. په همدې خاطر دوی هر شی راوړي او د دلالانو ته یې په ټیټه بیه ورکوي. څو ځلې مې په خپلو ګناهګارو سترګو لیدلي دي چې روږدي دیګ بخار په داسې حال کې چې بخار هم نه دی ویستل شوی له خوړو ډک وي،
هغه یې له خپل کور څخه رایستلی او په همدغه ناوړه غلو یې پلورلی دی. په دې کې چې کوم خواړه وي دا د هغه ماشومانو دي چې پلار یې روږدی شوی دی او کورنۍ یې په ډیره مینه او شفقت سره خواړه خپلو بېوزلو بچیانو ته پاخه کړي دي، خو مال اخیستونکي یې په خپلو شیطاني لاسونو خوري. رب دې دوی هلاک کړي. یوه کورنۍ او ماشومان به یې څومره د نشتوالي او کمښت احساس وکړي چې د خولې لمړی یې د پلار په واسطه غلا کیږي او د دوی بېوزلۍ او کمښت ته نه ګوري. هغه کوچنی خوشحالۍ چې د شپې ډوډۍ ده له هغوی اخلي، د دې پر ځای چې پلار یې ورته په مینه ورین تندي کور ته خوراکي توکې راوړي او د خپلې کورنۍ تر څنګ یې په ارام او خوښ زړه سره نوش جان کړي. حتی فکر یې هم نشوی کولی چې دغه کورنۍ به له څه ډول زړه تنګون او بحراني حالت سره لاس و ګریوان وي. وروسته له هغه کومې پیسې چې د روږدي د ماشومانو د جوسو په بدل کې ورته ورکړل شوي دي د 2 ساعتونو لپاره یې هم نه نشه کوي. اکثره روږدي د خپلې کورنۍ د قیمتي څیزونو له غلا کولو وروسته له کور څخه شړل کیږي او د روږديتوب په خمار کې تر سړکونو او بلچکونو لاندې پاتې کیږي او د داسې موادو ترلاسه کولو پیسې د هفت خان رستم د فتحې په څیر ستونزمن او د لاسرسي وړ نه دي. مال اخیستونکي هغه لوی شیطانان دي چې منفي بشري ضد ځواک او سخت زړیتوب په اړه روږدو ته درس ورکوي او روږدي د پیسو د چاپ ماشین په څیر د مال اخیستونکو لپاره له یوې خوا پیسې چاپوي. یو شمېر روږدي معتادین له کور څخه تر شړلو وروسته د غلا په برخه کې داسې وړتیا او استعداد ترلاسه کوي چې جوړ انسان به داسې احساس کوي چې کله دغه استعدادونو څخه په سمه توګه د فزیک په برخه کې ګټه پورته شوې وای د دوی په موجودیت کې به نور دا نشټن نوم هم وانخیستل شي. تاکودو یا هم په بل عبارت لاس او پښې کول هغه ښوونځي دي چې هر روږدي ته د مال اخیستونکو د تیورۍ په اساس اجازه ورکوي. فکر وکړئ د خپل قدرت په اندازه چې هر څه په واک کې لرئ په غلا کې ترې کار واخلئ. تاکودو یعنی د لاس او پښو ډېر خطرناک خلک دي. هغوی یوه با تجربه او په کار پوه ډله باندې توانېدلي دي چې له ځان نه یې مخکې کړي. یوازینی کار یې په کوڅو کې د هغو کسانو وژل دي چې له اقتصادي اړخه په ښه موقف کې دي. هغوی ګرځي او نږدې ماښام مهال ویني چې د کومې کورنۍ خلک په بشپړ ډول وځي. یو شمېر کورنۍ دي چې د واده او یا هم نورو مراسمو لپاره ټول یو ځای له کور نه وځي او وروسته له ساعتونو کور ته راځي. د یادو مواردو په لیدو سره غله له خپل مشرانو سره په اړیکه کیږي او د غلو دغه مشران یا استادان په یوه څنډه کې دغه ځای ته نږدې راځي او د اطلاع رسونکو دغه ماموریت پای ته رسیږي. د دوی په منځ کې 2 تکړه ډلې موجودې وي. لومړی هغه کسان چې لوړو ځایونو ته په ډېر کم وخت کې پورته شي. دویم هغه کسان چې په اسانۍ سره وکولی شي قلفونه خلاص کړي. په لومړي ګام کې د اوسېدو ځای یا کور ته د ننه کېدو سره سم دوی هڅه کوي چې قیمتي شیان لکه پیسې، طلا او قیمتي جامې ترلاسه کړي او وروسته تر دې له بایسکل، موټرسایکل او داسې نورو ورته شیانو سره علاقه لري. کڅوړې ښې ځای پر ځای کوي او له 40 دقیقو څخه په کم وخت کې کار پای ته رسوي. له وتلو سره سمدستي د پولیسو نږدې پوستې ته ځان رسوي. د پولیسو حق ورته ورکوي او له همدې شیبې وروسته له مال اخیستونکو سره په اړیکه کیږي او له 2 ساعتونو څخه په لنډ وخت کې پلورل شوي جنسونه د هیروینو او شیشې په دود بدلیږي. جالبه دا ده چې د پولیسو هیڅ یوه پوسته او د حوزو هیڅ امریت له دغه ډول غلو سره جدي چلند نه دی کړی، نه یې کوي، بلکې د دوی ترڅنګ دوی د خپلو ستراتیژیکو ملګرو له جملې څخه ګڼي. لوی موندونکي او ناروغ غله د روږدو په منځ کې پیشني او بډایه ډلې هم موجودې دي. حتی همدغه روږدي چې د لاس او پښو یا هم د کوښښ د ښوونځي پیروان دي چې په لویه کچه په غلا او موندنو لاس پورې کوي. لومړۍ برخې ډېر حرفوي کیسهبران دي. تر دې حده چې یو ورځ مې له هغوی څخه یو ته وویل له جیبونو څه ډول پیسې وهې چې څوک هیڅ نه خبرېږي. په داسې حال کې چې د سلګونو سل بانکنوټونه، 50 او 10 افغانیو بانکنوټونه یې زما د کورتۍ په جیب کې واچول او ویې ویل د یوه او بل پر وړاندې قدم وهو. زه د له څنګ څخه تېرېږم، په دې ډول یې اخلم چې ستا هیڅ هم پام نه شي. کله مې چې له څنګ څخه تېر شو یوازې دومره پوه شوم چې کورتۍ مې وښورېده او وروسته یې وویل وګوره. ومې کتل هغه ټولې پیسې مې چې په جیب کې ایښې وې اوس د هغه په لاس کې دي. له لویو موندونکو نیولې تر ناروغه غلو پورې دوی ټولو په اړه په ډېر څه پوه شوم.
پرته له دې چې د دوی په هیڅ حرکت کې مې ونډه او تجربه نه درلوده، خو مې کولی شول چې د ښوونځیو په اړه هم معلومات ترلاسه او له نظره یې تیر کړم. زموږ لپاره اړینه ده چې وروستي جرایم له مجرمینو سره وپیژنو او د کړنو په اړه خبر ووسو. همدغه کیسه ور د خپل استاد کیسه راته وکړه. که چیرې زما استاد ستا په جیب کې لاس دننه کاوه، درته ویل به یې چې ته 3000 افغانۍ زرګون او 2000 افغانۍ وړې پیسې لکه 10 افغانۍ او 20 افغانۍ به دې درلودې. دومره ځیرکو چې کولی یې شول چې یوازې هماغه 3000 افغانۍ راوباسي، په داسې حال کې چې نه به یې لیدلې خو خپلې پیسې به یې تشخیصولې. کله چې تاسو پوهې او وړتیا ته د خپل هیواد د اړتیا درک وکړئ او پوهیږئ چې مثبت او غوړېدونکو استعدادونو ته څومره زیاته اړتیا ده، خورا یو لوی درد او غم به دې په وجود کې را ژوندی شي. که چیرې له دغو استعدادونو څخه په مثبتو برخو کې کار واخیستل شي، نو افغانستان چې اوس په کوم حالت کې دی، په دې حالت کې به نه و. ډېر لوړ او د عزت موقف به یې درلوده. ډاډه یم چې په اوسني ناوړه حالت کې به نه و او ګاونډیو هیوادونو ته به مو د مرستې په خاطر لاس نه اوږدېده. لوی موندونکي یعنې لوی غله ډېره یې د صرافیو، تیلا پروشیو او نورو قیمتي اجناسو په مارکیټونو کې د یو ځیرک مار په څېر ګرځېدل. د کار په پای کې به یې زموږ یو شمېر هیوادوال د خپلو زهري نیتونو په واسطه چیچل. لوی موندونکي هغه روږدي معتادان دي چې د ظاهري ټیپ له پلوه ډېر پیشني دي، خو په اصل کې روږ دي، یعنې غله، لاره نیونکي او نازوانه دي. خپل سر او صورت ته ښه پاملرنه کوي چې هیڅکله هم هغوی روږ دي، چې هیڅکله هم هغوی د روږدي په څېر معلوم نشي. د مثال په توګه سهار چې کله د خصوصي او شخصي لیلیو محصلین د درسونو په لوري ځي، همدغه غله په ډېره دقیق توګه د جامو نیولې د محصل تر چلند پورې ټول تمثیلوي او توانیږي چې په اسانۍ سره لیلې ته دننه شي. ساتونکي په دغه غلو باندې د محصلینو خیال کوي. کله چې دننه شي، وروسته له 2 دقیقو څخه په ډېرې هوښیارۍ سره له 3-4 پایو لپټاپونو سره جوړه په منظم ډول وځي. دا ډول موندونکي ډلهییز او ټیمي کار ترسره کوي. یو شمېر د ورځې لخوا کورونو، دوکانونو، پلورنځي، بیلري تیل پلورنځي، تلویزیون پلورنځي او قصابۍ تر نظر لاندې نیسي. په هغه بڼه چې د دننه کېدو او تښتې لاره په دقیقه توګه وسنجوي. نږدې شپه مهال چې کله بیرته د پلونو لاندې ځي، د ډلې مشر، مرستیالان او نور وګړي د نقشې راوړونکو ته انتظار دی. وروسته یوه ګډه جلسه نیسي. نقشه اخیستونکی د کاغذ پر مخ هر څه تشریح کوي او وروسته دننه کېدو او تښتېدو نقشه ورته رسموي. اټکلي دننه کېدل هم ورته بیا ځلې ښیي. مثلا د حویلۍ پر مخ 2 سپورتي بایسکلونه، یو موټرسایکل، یو جنراتور او نور موجود دي او دننه خونو کې 2 ټاپان، یو لپټاپ او نور ایښي دي. عملیات تل د شپې له 2 بجو وروسته پیلېږي، په دې دلیل چې د شپې له نیمایي څخه وروسته کورنۍ په ژور خوب ځي او کله چې د غلا مالونه واخیستل، بیرته د پله خواته راګرځي او د سهار له سپېده داغ یعنې رڼا کېدو د مخه مال اخیستونکی اجناس اخلي او پلورونکي خپل سهار له لاسته راوړنو پرته نه پیلوي. د کورونو دکانونو په لوټ کولو کې مهارت په دې ډول دی چې 4 تنه حریم یا کور ته دننه کېدو سره سم د اجناسو تر غلا کولو او تښتېدو وروسته لږ غږ هم نه پورته کوي څو د کور څښتن راویښ نه شي. په داسې حال کې چې د شپې یې ښه غلا کړې او جیبونه یې هم له پیسو ښه ډک شوي دي. سهار په سویلیني موټرو کې هغه وخت چې کارکوونکي او محصلین د خپلې دندې او درس په لور روان وي، پورته کېږي او قیمتي موبایلونه غلا کوي چې دا هم په مال اخیستونکي پلوري. وروسته هر یو له کم عمره هلک سره د څو شپو لپاره په کوټسنګي کې عدالت هوټل ته ځي. د دوی په وینا 3-4 شپې په کافي اندازه هیروین په ډېرو مغزي خوراکي توکو په ښه لاپ و جب سره خپل وخت تېروي. د معیشت موده یې تر هغه دوام کوي څو چې پیسې خلاصې شي. بیا ځلې همدا داستان کیسه تکراروي. بیا خیانت، غلا، چور، چپاول د تل په څېر لکه عدالت هوټل او دې ته ورته ځایونو کې کم عمره هلکان په نڅا او معیشت کې وي. حتی د همدې هوټل د څنګ هوټلونه د موندونکو یعنې غلو روږدو د فعالیت له امله ورځ تر بلې وده او پرمختګ کوي. زه هغو دوستانو ته چې دغه کتاب لولي د تجربې له مخې یوه سپارښتنه کوم. په بازار کې هیڅ وخت د روږدو له لاسونو چې موبایل او نور شیان د خرڅلاو لپاره راوړي مه یې اخلئ، ځکه زموږ ډیری هیوادوال د وحشي چپاولګرو د دسیسو ښکار شوي دي چې د خپلو روږدو یعنې معتادانو لخوا ښکار کیږي. د 50,000 افغانیو په ارزښت موبایل شاید په تاسو په 10,000 افغانیو خرڅ کړي.
څو کسان نور هم په دې کار کې لاس لري. کله چې تاسو ګرم شئ او خپلې پیسې راوباسئ، تاسو ته یوازې د موبایل یو پوښ درکول کیږي چې د هغه پوښ دننه ودانیزه ښیښه اچول شوې ده. په ډیرو ځایونو کې کله چې د یوه سوالګر او ګدا په څیره کې ځان څرګندوي، یوازې د معلوماتو لپاره راځي. که چیرې تاسو د پام وړ پیسې ولرئ، په بیړه سره د ډلې مشر ته خبر ورکوي چې هغه تاسو لوټوي. معلومه ده چې لږ وروسته به د سترګو په رپ کې د ښار تر ټولو غریب او مفلس سړی یاست. دا ټولې خبرې مې د دې په پار تاسو ته بیا تکرار کړې چې د کتاب په راتلونکې برخه د دنیا پای، هغه وخت کله چې زموږ مستند داستان یعنی کیسه پیلېږي، نو د روږدو کسانو د ټولنې ډله بندۍ ډلو او چالونو په اړه لږ شانته معلومات ولرئ. یوازینی حقیقت چې وړاندې کول یې د هندوکش غره په څېر زما پر اوږو پروت دی. هغه دا دی که چیرې تاسو په لوړو کټګوریو کې له روږدو سره کښېنئ، کله چې د ډلې له مشر سره مخامخ کیږئ، یا لیسانس دی یا ماسټر دی، او حتی په خپلو سترګو مې د حقوقو او سیاسي علومو ډاکټر د یوې لویې موندونکې غلو ډلې په راز کې ولیده. په زړه پورې دا ده چې د دغو ډلو کلیدي کسان په انګلیسي ژبه هم پوهیږي، چې ځینې وخت د خپلو عملیاتو د څرنګوالي په اړه بحث په انګلیسي ژبه پر مخ وړي. کله مو چې مخې ته یو خراب او ځپل شوی روږدی درځي، د هغه ظاهر ته مه ګورئ. دې سړي په حقیقت کې شاید هغه د روږديتوب له وخته تر هماغه شیبې چې تاسو یې وینئ میلیونونه افغانان یې سوځولي وي او د سلګونو انسانانو ژوند یې تباه کړی وي، سربیره پر دې چې ډېر خسیس یعنې سوګت خلک دي، خو په ډیری مواردو کې بیا ډېر مصرف کوونکي او سخاوتمن هم دي. هغه نړۍ چې موږ یې لرو او ژوند پکې کوو، انسان په خپل دغه کوچني لیدلوري نشي کولی چې ټولیز قضاوت او قطعي حکم ورکړي. دوی د کار په جریان کې بې ګناه او مقدس دي، خو په بل ماموریت کې بیا بشپړ باد او شیطاني عمل کوي. دغه ډول پریکړې قضاوتونه ډېر ناسمه یو طرفه دي. د روږدو په منځ کې هر څه د منفي پر اساس پر مخ نه ځي. ټول مال اخیستونکي شیطانان نه دي او ټول روږدي هم غله نه دي. باید د ټولو په منځ کې ښه له بدو تفکیک او بیل شي.